دا لاندې د خطي معادلو سیستم څومره حلونه لري؟ دوه معادلې موږ ته په دغه سیستم کې راکړي دي. وایي تاسې وایي چې دا یوازې یو حل لري، لا یتناهي حلونه لري یا هیڅ حل نه لري. دلته دوه لارې سره چې موږ په دې خبرو باندې پوه سو، یو په تعویضي طریقه باندې حل کوو، بل د افنا په طریقه باندې. او موږ کولی سو چې یو ډېرې ساده لارې نه استفاده وکړو چې دغه د دې حلونه معلوم سي. لکه څرنګه چې یوې معادلې ته داسې بدلون ورکوو چې دویمې معادلې سره ډېره اسانه خواپخوا تفریق سي. مثلا که 5x منفي 9y خپله ولیکو مساوي 14، دویمه معادله کې منفي یو ضرب کو نو موږ ته منفي 5x مثبت 9y مساوي منفي 14 راکوي. دلته تاسې ګورئ چې د دغو افادو څخه څه نه پاتې کیږي، صفر لیکو. کله چې د 14 څخه 14 ځي نو پاتې کیږي منفي 20. صحیح ده؟ نو صفر هیڅ کله مساوي د منفي 20 سره نه ده. دا په دې معنا ده چې کله که موږ دغه دواړه معادلې رسمو او د دواړو معادلو خطونه رسمو، نو د دغوی دواړو معادلو خطونه په هیڅ ټکي کې یا په هیڅ برخه کې یو بل نه قطع کوي، یو بل سره هیڅ ارتباط نه لري. یعنی چې د دوی دغه خطونه امکان لري موازي اوسي او هیڅ د x او y داسې قیمت نشته دی چې په دغه سیستم کې په دواړو معادلو کې صدق وکړي. نو موږ ویلی سو چې دغه سیستم د x او y هیڅ قیمت لپاره حل نه لري. روزو یو بل مثال ته. دلته هم ویلی دی چې دغه خطي معادلو د سیستم د حلونو شمېر معلوم کوي. یعنی تاسو وایي چې په دغه دواړو معادلو کې د x او y څو قیمتونه صدق کولی سي. نو موږ څه کوو؟ دلته دغه لومړۍ معادله چې ده منفي 6x مثبت 4y مساوي 2 خپله لیکو. دویمه معادله کې داسې عدد ضرب کوو چې د هغې د x او y ضریبونه د لومړۍ معادلې په شانته سي، تر څو دا ډېر اسانه خوا په خوا جمع او تفریق سي. مثلا په دویمه معادله کې موږ 2 ضرب کوو. دلته 2 ضرب د 3x کیږي 6x، 2 ضرب د منفي 2y کیږي منفي 4y مساوي 2 ضرب د منفي 1 کیږي منفي 2. نو د دې سره د دې تفریق ډېر اسانه سو. صحیح ده؟ دواړه دغه مجهولونه چې دي دا حذف سو، صفر پاتې سو او دلته هم مثبت 2 او منفي 2 کیږي 0. تاسې ګورئ چې که موږ دغه دواړه معادلې حل کو، ګرافونه یې رسم کو، نو د دغه دواړو معادلې خطونه چې دي یو بل سره منطبق راځي. یعنی د x او y داسې بې شمېره قیمتونه شته دي چې په دغه سیستم کې په دې دواړو معادلو کې صدق کولی سي. نو موږ ویلی سو چې دا لا یتناهي حلونه لري. راځو یو بل مثال ته. وایي کله چې عبدالله د لاندې د خطي معادلو سیستم حل کوه، د سمو پړاوونو په ترسره کولو سره دا مساوات یې لاسته راوړ. 15y مساوي منفي 5. کله چې 15y مساوي منفي 5 سي نو اطراف دلته موږ په 5 باندې ویشو. صحیح ده؟ اطراف که په 5 باندې وویشو نو y مساوي کیږي د منفي 1 سره. اوس دغه قیمت من کولی سو په دغه لومړۍ معادله کې وضع کو او هم په دویمه معادله کې او د x لپاره قیمت لاسته راوړو. مثلا که دا په لومړۍ معادله کې موږ وضع کو دغسې 5x خپله منفي د y پر ځای منفي 1 قیمت واچو مساوي 6، نو دا کیږي 5x مثبت 2 مساوي 6. تاسې پوهېږئ چې اطراف که منفي 2 سي نو دغلته 5x مساوي کیږي ده. ګورئ که اطراف منفي 2 کو نو د خواته د مساواتو 6 منفي 2 کیږي. 6 منفي 2 کیږي 4. نو x مساوي کیږي ده 4 پر 5 سره. همداسې د دویمه معادله کې که موږ د y په ځای منفي 1 قیمت واچو، ګورئ دغلته که منفي 1 قیمت واچو نو 5x منفي 3 مساوي منفي مثبت 1 کیږي. نو که موږ اطراف مثبت 3 کو 5x مساوي کیږي د 1 جمع 3 سره دې خواته د مساواتو چې هغه هم 4 ده. بیا هم x دپاره د 4 پر 5 قیمت لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو دغه مختصات د 4 پر 5 کامه منفي 1 دا د x او y لپاره هغه قیمتونه دي چې په دغه معادله کې سمون کوي، هم په دې معادله کې او هم په دې معادله کې. یعنی په دغه سیستم کې
صدق کوي. یعنی که دغه معادلې منګه حل کو او خطونه یې وباسو په ګراف کې، نو په مستوي کې به د دغه دواړو معادلو خطونه په دغه ټکي کې 4/5 کاما منفي 1 کې یو بل قطع کی، نو د دوی دواړه خطونه یو بل سره په یو نقطه کې متقاطع دي چې هغه دغه نقطه ده، او یوازې په همدې نقطه کې دواړه معادلې چې دي حل لري او دواړو معادلو کې دا صدق کوي. نو لیکو یوازې یو حل یا یوازې یو حل په نښه کوو. راځو روسنی مثال ته. دلته هم هماسې خبر ده چې وایي کله زلمی د لاندې د خطي معادلو سیستم حل کوه، کله چې ټول پړاوونه صحیح تکمیل کړه نو 0 مساوي 0 لاسته راوړ. اوس تاسې د لاندې د خطي معادلو سیستم ته یعنی معلوم کوي چې څومره حلونه لري. نو دلته تاسې ګورئ چې موږ مخکې هم ویلي وو چې کله یو سیستم حل کیږي ټول پړاوونه یې بشپړ کیږي او په آخر کې 0 مساوي 0 لاسته راځي. دا په دې معنا ده چې د هرې معادلې خط د بلې معادلې د خط سره منطبق ده، یعنی دغه دواړه معادلې شاسې ګوري د دې خطونه په یو بل باندې منطبق دي. دا په دې معنا ده چې د ایکس او وای لا یتناهي قیمتونه سته دي چې په دغه سیستم کې ځواب ورکوي او په دواړو معادلو کې صدق کوي. نو موږ ویلی سو چې دغه سیستم چې دغه دواړه معادلې لري لا یتناهي د ایکس او وای قیمتونه لري.